نبی علیہ السلام وی اشراف امتی به دا یو ویم د دې نه پس بیا بله خبره ته کوم وی اشراف امتی زما د امت عزت ترین انسانان عزتمند منګ هم وایي پلان کې عزتمند دی پلان کې عزتمند دی پلان کې عزتمند رسول الله مبارک وی زما د امت عزتمند اشراف اشراف څه ته وایي دا ډېر شریف سړی دی دا ډېر عزتمند سړی دی دا ډېر مکرم انسان دی من خدا وایو کنه نبی علیہ السلام وی زما د امت عزتمند شریف مکرم خلق سوق دی دو قسمه خلق دی حملت القرآن حاملین د قرآن چې څوک د قرآن درس کوي څوک قرآن وی څوک قرآن یادی څوک قرآن خی څوک د قرآن ترجمه خی څوک د قرآن علوم خی دا زما د امت بهترین خلق دی لکه علما دي حافظان دي قاریان دي الله نبی علیہ السلام وی دا زما د امت اشراف ترین خلق دی نو تاسو خو به دا خو قاریان دي په دې ټول جماعت کې به یو درې یا څلور علما دي یا لس یا پنځه حافظان او قاریان به نور خو ټول تاسو دا عام او موږ عام خلق نو دا خو پکې موږ رانلو نو زار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ستا د پاره دا فضیلت راوستې دو زما د پاره اشراف امتی حملت القرآن زما د امت اشراف خلق یو هغه دي چې حاملین د قرآن دي او دویم نمبر څوک دي و اصحاب اللیل او څوک چې د تهجد المنځ لپاسي دام زما د امت اشراف خلق دي تاسو هم پکې راغلی خو چې څوک پاسي ګورې چې څوک پاسي نو تا پې الله عزتمند کوي مکرم دی کوي لوی مقام ته دې رسوي یرونو دا به ولې موږ پرېږدو د نن نه دا اراده وکړې چې انشاءالله تعالی موږ به د دې مونځ پوره اهتمام کوو الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي